په افغاني ټولنه کې په ودونو او نورو مراسمو کې بې ځایه لګښتونو د ډیرو کورنیو ژوند تریخ کړی. په دې وروستیو کې د افغانستان اسلامي امارت د امیر المؤمنین د امر پر بنسټ په ټول هیواد کې د ښځو په سینګارتونونو بندیز ولګول شو چې یو شمېر نارینه او ښځو لخوا یې په ټول هیواد کې تود هرکلی وشو. همدارنګه په مزار شریف کې یو شمېر ښځې په ودونو کې زیات لګښتونه په اوسني وخت کې تر ټولو مهمه ټولنیزه ستونزه یادوي. دوی د سینګارتونونو تړل کېدو څخه خوښ دي او په سینګارتونونو کې د ښځو سینګارول غیر شرعي عمل او بې ځایه لګښت یادوي. به خاطر 5 دقیقه فیشن که دوجا میری و خود بابا جور میکنی و او داماد بیچاره او 1 لک افغانی را که تو برای آرایشگاه تحویل میکنی، آیا این را کسی تصور شکده میتونه که 1 لک افغانی را در چند ماه امی داماد بیچاره کار کده؟ 50 روپیه پدر استفاده میکنن اما 5000 روپیه میگیرن. این از نگاه اسلام حرام است. ما خوش شدیم وقتی که آرایشگاه بسته شد، خوش شدیم به خاطر از اینکه بسیار مصارف زیاد بود. یک داماد هتل گپ بزنه، پیرنای بسیار قیمتی را گپ بزنه، طلای بسیار زیاد گپ بزنه یا آرایشگاه را گپ بزنه، کدامش میشه؟ خب به خاطر از اینکه آرایشگاه یک چیز مصرف ناقص است. همدارنګه د مزار شریف یو شمېر ځوانان هم د ځینو شرعي او اقتصادي دلیلونو له مخې د دغې پریکړې هرکلی کوي. دوی وایي په دې سره به د ټولنې په ځینې مراسمو کې لګښتونه کم شي. یک کار نارواست و کار ناشرعی است و کار غیر قانونی است که سر جوانهای غریب و سر افراد به وضاحت تعمیل میشه. ما استقبال میکنیم از این کار که در تمام افغانستان آرایشگاه ها بند شد. ما بسیار خوش هستیم که آرایشگاه ها بند شده از طرف امارت اسلامی. بسیار خوش هستیم، خوب کار کردن. بیادر ناموس ما با پرده میشه از اونجا. گزاف ناقص، مصرف به جای. د یادونې وړ ده د افغانستان اسلامي امارت د امیر المؤمنین د امر پر بنسټ په هیواد کې ټولو سینګارتونونو خاوندانو ته د زمري میاشتې پورې وخت ورکړل شوی چې د خپلو سینګارتونونو دروازې وتړي.